الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب رياض الصالحين دا شرح بسلسلة كي دا مبارك درسنا روانو او نن إن شاء الله يو نوي موضوع شروع کو. امام نووي رحمه الله باب يخود ده باب النهي عن البخل والشح. ده بخل ده کنجوسی او ده رسن منه او ده دیر اهم موضوع ده. و به امام نووي رحمه الله بدی باندې یو دوایتونه یو حدیثی پر اوړه ده. موږ ان شاء الله مسله تفصیلا بیانو. شریعت منگ تا هر آغا خوی خوله دی چی لاغی دلاسا زمنگ مقامو چتیگی پا دنیا و پا آخرت کی، او دا هر آغا خوی نه منع کریو چی لاغی دلاسا زمنگ دنیا و آخرت خرابی. کم خوی چی منگ تا خوله آغا دا خوی دی چی خرچه کول دا اللہ پلار کی په ځان باندې، په بچو باندې، په ملګرو، په میلمه، په غریب، په یتیم، په کونډې، په مجاهدینو، په هر چا. هغه مبارک ما مخکې درسونه کړي. هم دې کتاب ریاض الصالحین کې موضوع بیان کړو د الله په لار کې خرچه کول. او د کوم خوینه چې شریعت منع کړیو هغه بخل، کنجوسی او ایرس کول. الله په قران کې زی په زی مونږ ته دا خبر خولی ده: ان الله یأمر بالعدل والإحسان. الله امر کوي په احسان باندې. احسان د خالق سره، احسان د مخلوق سره. الله سره احسان ده چې ته په ښه طریقې سره د هغه عبادت وکړي. مخلوق سره احسان ده چې ته د هغوی سره مرسته وکړي، منډه ووایې، د هغوی په مسلو مسایلو کې ودرېږي. د هغه وخت پورې ته د مخلوق سره احسان نشي کولی چې څو پورې ته د ځان نه دا صفت نه وي ویستی. او په چا کې چې کنجوستو وي او بخل پکې او ایرس پکې، د دې په دې باندې عمل نشي کولی. او مخکې به راشي چې کنجوس سړی خود په ځان خرچه نشي کولی، نه به پردي به څه وکړي. دې تفصیل مخې ته روان دی انشاءالله. دا ډېره اهمه مسله او ما نه به خفه کېږئ نه. دا یو حقیقت دی، دا زموږ په معاشره کې دا مرض ډېر زیات دی. هر قوم کې څه مرضونه ډېري، څه صفات پکې ډېري، او ټول قومونه یو شان نه. او د دې په عکس باندې اسراف دی چې د هغې نه شریعت منع کړی ده. او په خپل ځای کې موږ باندې هم خبرې کړي، د حد نه تېروته. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. دغه د شیطانانو ورونه دي. ولا تبسطها كل البسط. الله ویلا سونه دي هم کولا وایي چې بالکل کولاو کې د حد نه زیات پکې شروع وکړي. و دا غینه مخکې دا ویلي: ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك. ځان د مرۍ نه منیسئ. نو بعض قومونو کې دا صفت دی چې ځان یې د مرۍ نه نیولی. نو بعض به د دوی په عکس باندې دي اسراف ډېر زیات کوي. نو زموږ په دې خلکو کې د بخل دا مسله ډېره ده. زموږ په عکس باندې عربو کې بیا د اسراف دا مسله ډېره ده. هغوی به بیا د حد نه اوړي او موږ د حد نه کم شوي یو له منډه. نو شریعت څه وایي چې ته په منځ کې اوسه. څومره ښکلی دین دی زمونږ. الله سبحانه وتعالی د عباد الرحمن صفات بیان کړي. و عباد الرحمن، او په هغې باندې ما بیانونه کړي د رحمان د بندگانو صفات. یو صفت د هغوی دا دی: والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. او هغوی چې خرچه کوي نو نه د بخل نه کار اخلي او نه اسراف کوي، بلکې په منځ کې اوسي. وکان بین ذلک قوام، د اسراف او د بخل په منځ کې. نن چې به کوم بیماری په باره کې خبرې کوو او د کوم صفت په باره کې، هغه بد صفت دی چې د هغې د لاسه انسان ته نقصان ملوي په دنیا کې او په آخرت کې. او د هغې بد اثرات په دنیا کې هم ښکاره شوي دي او په آخرت کې هم ښکاره کېږي. او الله سبحانه وتعالی په قرآن کې په 7 ځایونو کې د بخل بدی بیان کړی ده. په 7 آیتونو کې الله سبحانه وتعالی د بخل بدی بیان کړی چې دا یو بد صفت دی.
بعضو ته به کې اشاره کوو ان شاء الله. او به د بخل اسباب سری ولې سړی نه بخیل جوړي، به د بخل نتایج سری. یو سړی بخیل لزه بخیل له وړه خبره نه دي، بد نتایج دي. دغه شند الله په لار کې لګول او خرچه کول یو غنی انساني داغه څه فضیلت ده. دې ته به اشاره کوو ک الله سبحانه تعالی توفیق راکو. الله سبحانه تعالی په قران کې دا خبره کړې ده د بخیلانو خلکو مبارک. بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. الله کوم خلق چې بخل کوي باغ سبانی چې مولا ور کړی و دې خبرې ته ګوري باغ سبانی چې مولا ور کړی. د بخیل سره قمقل بدی چې بخل کوي باغ سبانی چې الله ولا ور کړی. و سړی بدی شي بخل کوي چې د خپلې سړی د خپل شی ځکه به بخل کوي، ځکه پکې دا کنجوسي دا صفت ته، ځکه دا ګرس پکې ډېر خلو بما آتاهم الله باغ شي باندې بخل کوي چې الله ولا ور کړی. هو خیر لهم. دوی دا ګمان نه کوي چې دا ښه کار دی. ډېر بخیلان دي خپل کار ته سوي خوته وي که بد وته وي، خوته وي. یو بخیل خپل کار ته ګوره بد نه وي، بلکې تا تم نصیحت کوي چې بزن کې کنجوسی راولا. کنجوس بل تم نصیحت کوي بزن کې کنجوسی راولا. لاستی کولاو دی دا بنکا او دی سی مکو دغه مکو. الله دا خو دوی ګومان دی. خو رب العالمین سوی بل هو شر لهم. دا وی د پاره شر دی. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الله اذا کم شی باندې چې بخل کړي دا وته قیامت پر بری سټونو کې واچوم. ذکر دغه آیت په اخر کې الله ولله میراث السماوات والارض. او میراث د زمکه او اسمان چاته پاتې دی؟ رب العالمین ته پاتې نه. به ته به کې سره بخل کې مال د الله، دنیا د الله، د زمکه او اسمان د الله دي، تر الله او بیا دا الله جل صدر کړي بایږي بخل کې. بخل وې ستا یو پاره کې بخل له یو شح ته شح، او کله بخل ویل کی کله شح ویل کی. ان شاء الله مخې تر روانه دا خبره چې بخلوم درجی دي، کنجوسی او شان نه ده، په دې کې درجی دي. د چا کنجوسی ګناه حسابي ګناه کبیره دا دې له سخت عذاب به ملوي. د چا کنجوسی دین له کمه یو بخل له یو شح ته. ومن يوق شح نفسه. یو آیت کې دې سرازي په سورۃ التغابن کې ومن يوق شح نفسه. او څوک چې بچ کړي شو د بخل او د یرس د خپل ځان نه فاولئک هم المفلحون. الله اذا خلق کامیاب دي. چې څوک بچ پاتې شو د سنه د بخل او د یرس نه. وشړی چې بخل او په شح کې څه فرق دی؟ مختصر الفاظو کې بخل دی ته وایي چې صد سره یې اسجتا سره دی په دی باندې بخل کول دا نه لګول. او شح دی ته وایي سچې د سره دی دا نه لګول، او د نور سره چې سدي دا غیر مانوم کوي. کوم یو خطرناک دی؟ شح که بخل؟ شح دیو سره کې نسنا کوم دی. ابل خو بخیل له سید سچې سره دی هغه دی. خدا دویم چې کوم دی د دې سره چې سدي اخو منه کړی دي، خو تاسو سره چې سدي نه دغم نه پریدي نه دي دغه نه زیات دی. رجل شحيح چې دی دا بخیل نه دی دغه نه اوچت دی. نو یو ایت خدای شو چې الله سبحانه تعالی وی بخیلان چې بخل کوي دا خیر نه دی بلکې دا شر دی. بل ایت کې درځي چې مؤلف رحم الله دا ایت راوړل دا ولنه واما من بخل واستغنى په سورۃ الليل کې درشمه سپاره سورۃ الليل کې واما من بخل واستغنى. او هغه انسان چې بخل وکړو واستغنى ځان به پروا وګڼو د الله نو د الله دین، وكذب بالحسنى دروغجن وګڼو آخرت، دروغجن وګڼو توحید، فسنيسره للعسرى. الله دته به منګه اسانه کولار د ګرانتیا یا د مشکلاتو لار به ته من اسانه کو. یعنی دته به اسباب الخير چې کوم دي دا به ته الله سبحانه تعالی ګران کی. د خیر اعمال او تسشي
اګران شي. که تاسو خیال کړئ دا د یو مسلې تذکره چې کی ویره د پلاني سره دومره مال له چرته وی نه لګاو، تعجب مکو دا ته الله ګران کړي. خی د په شامبل سره هغه سره مال ډیر دی هغه لګي دی نه لګي. دغه وجه دا چې د کی بخل له د بخل د لاس الله د نیک اعمال هغه ته ګران کړي. بس کسان چې کلی ته زی په زرګاو ریالونه روپۍ د هر څه لګي، هیڅ پروا نشته. سامانونه اخلاو یو شی بل شی دا غلو دا غیل او کته او بر او حج لا د ګرځي را ګرځي چاته و چې د پری حج خو ته نه معلوم چې لاړ شو. لکه نو 5 کالو کې یو حج کې خیر دی وی که حج کو په 4,000 باندې ارزان حج کې دغه نه لګي. دلیل له بده باندې چې الله تعالی ګرانه کړی ده، الله تعالی ګرانه کړی ده. ځکه چې د نور هر څه کې د پیسې لګي، کپیلا اقامیلا دي شي ورکه چې تاسو مکو یو ټلیفون چې کمپنی نه راشي د کپیل نه راوړه ته زریاله د دې زمکه عثمان یو کې ته زریاله ویش بیا حج له سديزه خو ته نه معلوم چې بری خلک کوړي او دې کې د پیسې نشي لګولې. دا الله ګرانه کړی ده. الله سبحانه وتعالى دغه ایتونو کې مخ کوي وما يغني عنه ماله اذا تردى. الله یو کله چې د جهنم ته گزار کړی شي نو د مال بدله څه پیدا ورکی. دا مال خو سره دی لپاره ګټي چې دنیا او آخرت به خېسته شي. نو بخیل چې دی دغه دنیا دغه حال دی، آخرت په دغه حال شو. نو الله یې څه پیدا ولا ورک. او بعض علما دا فرق بیانوي وي بخیل هغه دی چې دی په بل چا باندې خرچه نه کوي خو بزانی کوي، او شحیح هغه دی چې نه بزان کوي او نه په بل کوي. او غالبا بخیلان کم یو دي، دا ولنی کې راځویم ها اولنی بزانی کوي په بل نه کوي، دا ډیر دي ها دا دویم ډیر دي. دم د الله عذاب. نو په دې بازو خلکو باندې الله د دنیا ساتي، په دې باندې دنیا ساتي، په ظالم نه لګي کنه. دومره ظالم انسان دی دا خبرې چې په بل نه لګي. دا خو یو مسله ده. مسلمان سره مرسته، د مسلمان سره منډوال، د غریب د یتیم د مسافر دا خو جدا مسله ده. خو خپلم بدل له په دې دومره مال کې ودې په بدل ګرځي او کپڑے او شکل او هر څه به ګډوډي او په کور کې به ماشومانو بدل او د پیسې جمع کوي او جمع کوي او جمع کوي. سره ته هرای شي د الله بنده د بچوري دغه لسته ده هل دې پیسو باندې سکی وما يغني عنه ماله اذا تردى. نو دنیا خو دې شو، اخرت خو دې به ګټلې بالکل نه دی. نو دې مال چوکیداری دی وکړه. نبی هغه بچی په ژوند کې دا خیری کوي الله مړی کې چې دغه زینه د پیسې راو بس د بغوم نه لګي بزانیم نه وی الله مړی کې چې مړ شي نغو دا خو نه چې شکریا ادا کړ الله دې چې صحق درې الله دې سره خدای چې مړ شوی منګه پوز راوستي لوګي نه مړ کو نه مونږ چې د خجامه چولې نه مونږ چې د خجوان تیر کړه نه مخ خوللې ده او بد جمع کولې او هغه ټول عمر په سعودي عرب کې او دوبۍ کې او بل ملک کې 10 کاله سلويخ کاله 50 کاله مسافری په اخر کې په صندوق کې وړو او پیسې بینک کې پرته ټولې. نو دومره وسړی نشي کولای په دې پیسو باندې چې په اخري عمر کې د خپل ژوند د چا سره تیر کی ها د خپل بچو سره د به کروڑپتی لک پتی بیا به مسافری کوي نه مړی او نه پیسې بزن لګي کړه وایله وی لګو کله به لګي وی چې وخراشي به لګو د بازوي سړی خرچه کوي او بزي خرچه کوي. دا وخت به کله راځي هغه وخت به انتظار کې غریب د دنیا نه لاړ هغه وخت را نه په بل ځکه الله سبحانه وتعالى د دې خلکو لپاره څومره سخت وعید بیان کړی تاسو دې ته وکړئ دی. اول خو الله سبحانه وتعالى دا خبره کړې ده واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. د الله بندگی کې الله سره شریک مو جوړوي. وبالوالدین احسانا
مور پلار سره ښه کوئ. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. د مور پلار سره، د خپل خپلوانو سره، د یتیمانانو سره، د مسکینانو سره، د گاونډي سره، او د اړخ د ملګری سره چې هغه ښځه ده، او د مسافرو سره، او د وینځو سره، او د مریض سره، د دوی سره ښه کوئ. دا الله امر وکړو. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. هغه خلک چې بخل کوي او خلکو ته وایي چې بزان کې بخل پیدا کوي. مخکې الله سوی ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، او پټي هغه څه چې سول الله ورکړي. مخکې الله سوی واعتدنا للكافرين عذابا مهینا. الله وی سخت عذاب مونږ تیار کړي. و دې ځکه په زړه کې دا سوچ راځي چې الله وی ښه کوي د دې خلکو سره. एकदम خبره د بخل شروع کړه، نو خبر روان د احسان دا چې د خلکو سره ښېګړه کوي، بیا وی بخیلان. جواب دا غي دی سبحان الله. الله چې څه خبره کوي هغه به رب ته نه. الله دې سره کې چې یو خبر او بل ځرونه لازم پدې کې ستړونی تړون پدې کې دی. الله وی ښه کوي د دې خلکو سره د ما چې رته یاد کړو، او چې بخیل نو بیا سره خني شي کولای. ګوره مور پلا سره خوکا چې ته بخیل مور پلا سره وسخه وکي. غریبانان لکه چرته یو 1500 روپۍ 1500 روپۍ د میاشتې ولي یادې دوی نه مړیږي، به د دوی له خرچم په سر نه لګي. 1500 روپۍ مونږ ولېږلې. الله وی ښه کوي د یتیمانانو سره. یو سړی خپل بچی نه ساتلی دی، یتیم سره وساتي، مسکین سره، د ګاونډي سره. سبحان الله. دا صفت د ګاونډي سره ښه کول، ګاونډي باندې خرچه کول، ګاونډي غریب دی تپوسې کول، په ښځه باندې خرچه کول، او صاحب بالجنب د سفر په ملګري باندې خرچه کول، مسافرو سره ښه کول. دا ټول الله ته کولی شي چې کله ته بخیل نه. او که تاسو خیال کړئ کوم سړي کې چې د بخل دا صفت نه دی، ګورئ د خپلوانو سره خپلولي م ساتي. دا پروا نه ښځه ځي که نه، لکه ښځې ورته زم پلانې کړه سی چلې هغه ماشوم شوی دی زه صحیح ده، هغه ورته وایي چې د پلانې شی مړ غواړي، ځکه چې عادات او تقالید دي. دا د چینی بوجي دا د وروجو دا کپړې دا صحیح دی. وایي سوله هېڅ خبره نه، هېڅ خبره لاړ شي تپوس وکړه دغه سامان ولواله ده. دا هغه سړی کولی شي چې بخیل نه. بخیل دی چې ښځه وایي چې زه مو پیسې راولګي چې چینی بوجي والم او د وروجو. هغه وایي کېنه وایي ما درې غم خادی نه څه جوړ کړو چې راته را به غم خادیانې کې. که د ده کور ته څوک راشي بیا دا تپوس کوي څنګه ولې او داسې او دغه. خو که د ده کور والا غم خادي کوي، د ده بچي غم خادي کوي، په خپله خو د دغه حل دی، خو هغه هم نه پرېږدي. نن سبا ولې د خپلوانو سره خپلولي نشتي؟ یو وجه د هغې دا بخل دی. په سعودي کې اوس یو سړی ناست دی 2 کاله مسافر. په دې 2 کالو کې د ده نه تپوس وکړه تا خپل تره ته چې ته ټلیفون کړی، تا ترور ته ټلیفون کړی، تا نیا نیکه ته ټلیفون کړی، تا هغه پلاني او علاني ته کړی. نه زه ښځې ته کوم، ښځې مسله جدا ده، مور پلار مسله جدا. تا دې خپلوانو چې تپوس کړی د دې خرچې د راشي دلته تپوس نه کوي. او که چېرته دې ټلیفونو کې هغو ته وایي چې حالات خراب دي، زوی یو 50 ریاله راولېږه، یو 100 ریاله راولېږه، بیا خو قیامت راغی او تندر راولید، بیا خو بالکل به ټلیفون نه کوي. د دې بخل د لاسه خپلولیانې خرابې شي. نو څومره ناشنا آیت ته ورسېدی که نه چې الله سبحانه وتعالی وایي د دې خلکو سره ښه کوئ. بیا د بخیلانو تذکره شروع کړه. مطلب دی چې بخیل سړی دا رښتې نشي پاللی. په رښتو کې ګوره ډېرې غټې خبرې راځي، ملګرتیا پاللو کې ډېرې غټې قصې راځي. دا ملګری به بیماریږي، دا ملګری به غریب کېږي، د ده به قرضه پکاري، د ده سره به منډه وال غواړي. او یو هغه دی وایي الله داسې ملګری راکړي چې مالدار یې روغ وي. زارېږي د داسې ملګري نه چې روغ یې او صحیح مالدار. او که چېرته خبر شو چې ملګری غریب شوی دی، حالات یې خراب شوي، بیمار شوی، بیا دې ټلیفون هم بند کړي او په هغه طرف هم نه ورسي. الله سبحانه وتعالی د داسې نیچ صفت او نیچ خوی نه دی الله سبحانه وتعالی موږ ساتي. دا یو بل آیت شو.
په بل ځکه الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل هغه خلک چې بخل پکې او نور تم د بخل نصیحتونه کوي دا بخیل نور تم د بخل نصیحت کوي کته چرته خرچه لګو کې تا ته وای ها کدا ستا حالات نه وي ته به کامیاب نشي حالانکه هغه ته د کامیابی لار وته بندي الله مخکې سوی ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد او چې څوک مخ واړی د الله په دین باندې خرچه نه کوي او الله چې وته سویلی باغه باندې عمل نه کوي دا کوم خلک چې الله خولي دي هغه سره احسان نه کوي به خرچه نه کوي الله وي به دام ووري فإن الله هو الغني الحميد الله به زاره ته ضرورت نشته نسته پیسو ته ضرورت شته د ادم د بچیم ډیر عجیب دی الله ول مال ورکړی دی غوښتل ته الله دی وی لګواز دغه مال کم چې ما درکړی دی وی د زمال نه لګي الله ته وجاړه د سترګو نه دی اوخ کې لاړی شي اکمې اوخ کې کمې سترګې چې الله ورکړي دا غیر د الله لپاره دوه قطرې اوخ کې نه وي مسوم راجیب انسان دی به حدیثونه ډیر زیات یو حدیث به کې مؤلف رحم الله راوړی وعن جابر رضی الله عنه جابر دا حدیث دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله سلام دا خبره کړی دا اتقوا الظلم ظلم نه ځان ساتي فإن الظلم ظلمات يوم القيامة یقینا ظلم قیامت پر ورځ د تیرو سبب دی کم سړی چې ظالمي او د ظلم کوي قیامت پر ورځ بده د تیری یو مسله دلته د تاسو بیان کوم زموږ په دې ذهن کې چې کله د ظلم ټکی وورو جو د مزدور او د ټیکدار مزدور او د منیجر د مزدور او د کمپنۍ مشر د دوی نقشه زموږ په ذهن کې جوړه ظلم التکی ظلم د خزي سره می ظلم د بچو سره می ظلم د مور پلار سره می ظلم د خپل خپلوانو سره می ظلم د ملګرو سره ظلم د معاشري سره ظلم د خپل ځان سره می د خپل ځان سره ظلم دی خپل ځان سره ظلم کوم یو د بیان کړي شرک ګناونه کوي ان الشرك لظلم عظیم ګناونه د ځان سره ظلم دی یعنی وره دا کمزور بدن ته جهنم ته بوزي نو ظلم دی کو ځان سره کنه ته پته چې دا بدن کې دومره طاقت نشي چې جهنم ورته صبر وکړي ته به جهنم ته بوزي په ګناونه سره دا ظلم دی فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ظلم د قیامت پر ورځ د تیرو سبب دی برسول څنګه وتقوا الشح او ځان ساتي د بخل نه دې لپاره د حدیث راوړی او ځان ساتي د یرسنه فإن الشح أهلك من كان قبلكم استاذ مخکې خلک چې تباشوي د غم د بخل او د یرست لاسه تباشي څنګه تباشوي دي حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم د دې بخل د لاسه د یو بل ویني توي کړی دی او د یو بل عزتونو کې ګوتی والی د یو بل عزتونه خراب کړی رواه مسلم حدیث امام مسلم رحم الله راوړی سبحان الله رسول څنګه خبري کې ناشنا خبري وې د بخل د لاسه د یو بل ویني توي کړی همدغه شان ده ویني چې توي به کې د بخل ډیر غټ لاس اوس یو فوټ زمکه یو انچ زمکه ستا ماته راوړي زماته ته راوړي سم مسله جوړه شو جاخه د دې یو فوټ د لاس زموږ په معاشره کې لسمیزل کسان وجل د څه خبره نه او د دې یو انچ د لاس خاندانونه ختمېده د پښتاني دي درنه خلک دي ځکه چې د یو انچ د لاس سلور 15 انسانان د الله بندگانی وجل باز پکې وي ولیاذ بالله او کله ټکه سخینو سوکو کار دغه دي سره باز به غیرت دي سوی او خزب پرې دي خو زمکه ونه پرې دي خزب پرې خوده د بغیرتوب دي زمکه پرې خوده د بغیرتوب نه لري دا بخل له اوس یو انچ کتبره یو پټ کتبره دي کیسه چلې اصله وي د زماده لکه ستاش وغه جاخي ما جوړوزه اوس یو انچ کما تر وړو یو پټ تا تر وړو په دې کې بس وشي نبی زمالدار کېګم نبی ز غریب کېګم او نبی ته مالدار کېګم او نبی ته غریب کېګم دومره بخیلان بګی دا خو لا پرې د چې د دوه کسانو زمکه د باغی جاغ روانه ده د چې بګی دي چې مسلمانان په یو لار باندې تیریږي دلار دلاري ته د سترګې توري ولې د مسلمان په لار باندې تیریږي دا یو بخل له دا بخل له رسول صلی الله علیه وسلم یو سړی
تیریدو او په لار باندې یو ونه د هغې د شاخ په دې لاره کې را پرېوتی و نو هغه سړي دا وویل په الله مې د قسم دا به زه لرې کوم ولې چې انسانانو او ځناورو ته تکلیف نه وي کله چې دا سړی مړ شو د دې کار د لاسه الله وبخو او زمونږ غني راوړي ولاره کې رتا چې څه فرق دې دمانو کې یو لار صفاکی دې لپاره چې مسلمان چرته تنگ نشي انسان تنگ نشي زناور تنگ نشي زمونږ غني راوړي او ګټي راوړي لاره کې رتا چې کچه ته څوک مسلمان تیریږي تیر نه کچه ته چې خزه څوک روانه ایزي نه چاغه چې د بې طرف تیر نشي کچه ته بده طرف باندې چې د ساروي زی چې د زناور به تیریږي نه چې تیر نشي داسي بخیلان د بخل له قسمه دغه شان د مال په دې مسله کې د میراث په مسله کې چې کم سړی بخیلی د په 1000 روپۍ باندې ګره وجل کوي میراث تقسیم شو الګ زما دي 1000 روپۍ کمی زه خیر د کمی دي 1000 روپۍ لاک روپۍ ته گزاره کوو چې شي دغه شي نه صحیح شي په دې باندې وجلم کوي او کی سونه او کته زو برز دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي د بخل د لاسه دی وبل ویني توې کړي دي چې ویني توې ولي دغه شان عزت دیو بل خرابول د دې بخل د لاسه دې ته نه ګوري چې دا چا خزه ده دا چا خور ده دا چا مور ده دا چا لور ده دې بخل دومره مجبوره کړی دی چې دی مسلمان عزت ته بکیم نه ګوري تاسو یو ناشنا حدیث وورم امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی د ابو هريره روایت ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لا يجتمع شح وايمان في قلب رجل مسلم د مسلمان په زړه کې دوه خبرې چرته نه یوځي کیږي ایمان او بخل سورہ ناشنا حدیث بخل او ایمان نه یوځي کیږي مطلب دی چې مؤمن بخیل چرته نه مؤمن کې دا صفت نه چې دی بخیل به د بخل اقسام دي بخل کول په خپل مال باندې دا واضح ده دا ټول ته معلومه ده کله چې موږ بخل وایو نو زموږ ذهنوم د یو قسم ته ځي پیسې منع کول خدای یو قسم نه دی بخل یو د بخل په خپل بدن سره بخل څنګه چاته د مدد ضرورت ته ستاسو د بدن پکې لګي نزي بخیل یو سړی ته وی ضروره راشه ما سره دا سامان دی یا دا ګاډي په لار کې خراب شوی دی راشه د کول ورکو ګاډي له اکسلیټر ورکی زور وګي موږ ظالم غته کارو نه دا اوس بخیل له په خپل بدن باندې بخل کوي نو یو بخل دی په علم باندې یو سړی عالم دی علم وسرشتي او نه بیانې بس علم کړه په کوټه کې ناشته ځان له او ځان له کتابونو ګوري او ځان له مسلې ګوري او مسلمان ته هیڅ خیر نشته او کچرته چا وته وی چې پلانیزي کې پروګرام دی او بیان دی او پیسې په ور کوي به سم منډي وایي د علم باندې بخیل له مال باندې بخیل یو ته ویل کېږي بخل کول په خپل مقام یو سړی د الله سبحانه وتعالى ول عزت ور کړي او معاشره کې ول مقام ور کړي دغه خبره خلک مني څوک په سره غرور کې تما سره لړ شي پلاني ته خبرو کې دی نشي تاسو د بخیل په خپل مقام باندې نو باز بخیلان دي په سلام چولو کې دم بخیلان دي خله دومره نه کولوي السلام علیکم د بنور سوک چې سړی دومره خله نشي کولای په سلام باندې بخل نو باز بخیلان دي دم د بخل یو قسم دی چې رسول صلی الله علیه وسلم درود نه وایي امام بیهقی دا روایت راوړی دی دا ابو هريره روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اعجز الناس من عجز عن في الدعاء عجز انسان هغه دی چې دومره عجز لري چې دعا هم نشي غوښته ډېر بدبخت انسان دی دویم وان ابخل الناس من بخل بالسلام او بخیل انسان هغه دی چې په سلام باندې بخیل دا ټول غټ بخیل دی یعنی پیسې به کیم نه لګي ګره پیسې به لګي نه زور به کیشته نه سلام نه چي تاسو مغټ بخیل د دینه منور ست تمساتي بیا پر رسول الله درود کی بخل امام ترمذی رحمه الله دا حدیث اول د حسین ابن علی رضی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم وی البخیل الذي من ذکرت عنده فلم يصلي عليه وی بخیل هغه دی چې زما تذکرہ دغه په مخ کې وشي او په باندې درود نو وي دومره نو چې صلی الله علیه وسلم
او دا په من کې غټ کمی دی. منګه دا نه دی ویلي چې پیسې خرچه کا او دا وکړه او دغه وکړه، خو چې د رسول صلی الله علیه وسلم نوم ویلی کېږي نو صلی الله علیه وسلم وایه. دا به موږ کې غټ کمی دی، د موږ پښتنو کې دا غټ کمی دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم نوم اوري او په هغه باندې درود نه وایي. بعض کسان چې کوم الله سبحانه وتعالی ورته توفیق ورکړي، والله دې ول مزید توفیق ورکړي، دا د محبت تقاضم د رسول صلی الله علیه وسلم سره چې تر هغه د نوم سره درود نشي ولا نور به دغه لپاره سو کې او داوی غټ غټ کې ندم بخیلان دي. خد قیامت ته نږدې کېدو یو نه خدای ده، ما د قیامت علامات ذکر کړو که تاسو ته یادي تفصیلا. پغې کې یو دا چې بخل به عام شي. د ابو هريره روایت ته رسول صلی الله علیه وسلم يتقارب الزمان، وخت به شي لړ بشي نږدې بشي، یعنی وخت نه به برکت ختم شي. یو حدیث کې راځي چې میاش به هفته شي، هفته به کال به میاش شي، میاش به هفته شي، هفته به شي ورځ به شي، ورځ به د ګنټې په شان تیریږي. سبحان الله دا وخت دی. دا غي مطلب دا دی دا وخت چې لنډیږي ولي برکت ختم شي دا وخت نه. بیا رسول سموي عمل به کم شي، یعنی وینا به ډېرې، تقریرونه به هم ډېرې، خو عمل کوونکي به صحیح هغه به لګي. بیا رسول سموي ويلقى الشح، بخل به عام شي. د دې دا مطلب نه چې بخل به دغه ورځ شروع شي، بخل د مخکې نشتی خو په آخره کې به شي عام بشي. ځکه امام ابن حجر رحمه الله وی المراد القاؤه في قلوب الناس على اختلاف احوالهم. وی بخل به عام شي، هر سړی به د خپل حال مطابق بخیلی. نو په غیبه مثال څنګه راوړی دی؟ وی عالم به بخل کوي په علم باندې، نو تعلیم او فتوا او درس او تدریس دا به پریږدي. زه بخپل شخصي دي مولیان پیژنم، دغه شانې ماته ویلي وی چې ریال پکې نه او روپۍ پکې نه، والله ټکې مو وایم. زه بالکل سبحان الله هغه خبره کوم چې امام ابن حجر رحمه الله کړي چې بخیل به عالم به په علم باندې بخل کوي. ښه یو سړی به الله بوله مهارت ورکوي په یو شي جوړولو کې، هغې کې به دی بخل کوي. مالدار به بخل کوي په مال باندې تر دې چې غریب به تبه او برباد شي. نو مطلب د دې حدیث دا دی چې بخل به په آخر زمانه کې راښکاره شي. حالانکه بخل خو د مخکې نه دی، انسان چې پیدا شوی د بخل شتي، خو دې کې مطلب دا دی چې دا بخل به په آخر زمانه کې ډیر شي، څنګه چې موږ نن سبا یینو. سبحان الله روایت کې راځي امام بیهقي رحم الله راوړی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې یو کس دی زنانه صفاتو کې یا رسول الله صوامه قوامه منځونه کوي او روجي نسی او تهجد کوي الا ان فيها بخلا، یا رسول الله لګه بخیله نور سره ډیر نیک زنانه. تاسو دې ته سوچو کې چې منځونه م کوي روجي نسی سور او چې د زنانه و د زمو په وخت کې نه دغه، یعنی زمو خلکو ته زبرګ وایي کنه، اگر کله ټکی غلط ته زمو په وخت کې د زبرګ ده چې روجي دې نسی او پرزي او نفلي او تهجد او منځونه. بس دومره نه چې رسول الله بخل پکې دی، رسول الله مسکی شوی فما خیر ایذن، خیر پکې دې شي چې ته یادې مل تذکرېم. څومره ناشنا روایت ته رسول الله د خیر پکې سړي چې ته چې خخزره خواله خو د بخل سره لاړ راغی چې بخیل شو خواله ختم شو. د دې ناشنا روایت بیا د بخل هم درجی دي. بعض خلک بخل کوي په واجب کار کې، بعض په مستحب کې. دا یو شان خونی دي بخیلان. لکه مثال او زکات ورکول دي، دا واجب دي که مستحب دي؟ واجب دي. نو سړی زکات نه ورکوي د بخیل له په واجب کار کې، د ګناه د درجه د بل نه جدا ده. یو سړی په بچو باندې خرچه نه کوي، په بچو باندې خرچه واجب ده که مستحب ده؟ ها واجب ده. دا سړی اوس واجب کار نه کوي. د میلمستیا کول د څو ورځو پورې؟ د 3 ورځو پورې. واجب ده که مستحب ده؟ واجب ده. 3 ورځې نه وروسته مستحب ده، خو 3 ورځې میلمستیا کول واجب ده. یو سړی دا میلمستیا نه کوي، یو سړی د میلمستیا نه کوي، د واجب پرېږدي. یو سړی دویم درجه کې هغه دی مستحب کار کې د بخل لري. لکه مثال بخل کوي، مثال قرض ورکول چاله،
چاله قرض ورکول دا واجب دي که مستحب دي؟ مستحب دي. نه دې دغه نه په درجه کې کم دي او دا فائدې د ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی دی د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ان السلف يجري مجرى الصدقه وی قرضم دي حسابيږي لکه صدقه. ته یو سړي د قرض ورکړه واپس به درکې نو ته ته وستا پیسې واپس ملو شي او دا صحیح حساب شو د صدقې حساب شو د صدقې اجر او د قرض ورکول اجر د مسلمان سره مرسته کول لدی اجر د ټولي بګی دن راړي. رسول صلی الله علیه وسلم با پناه غوښته د بخل نه حدیث کې راځي انس بن مالک روایت ته په صحیح بخاری کې وایي چې كنت اخدم النبي صلی الله علیه وسلم اذا نزل منزلا رسول صلی الله علیه وسلم چې چرته مړ ما به خدمت کو فكنت اسمعه كثيرا يقول رسول صلی الله علیه وسلم دا خبر ډیر اوریدا اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن یا الله ز پناینی سم پتا پوری د غم نه او د خفګان نه یعنی مطلب چې الله ما د غمونو او د خفګان او تکلیفونو ما بچ ساتي والعجز والكسل او د سستی نه او د عجزین یا الله ما بچ ساتي والجبن والبخل او د بوزدلی نه او د سنه د بخل نه. خله دوټه کې رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی چې فائدې ذکر کوم خو د دعا پوره کوی تاسو ته یاد شي وضلع الدين وغلبة الرجال او یا الله ما بچ ساته د دینه چې سړی را باندې زور ورشي او قرض را باندې زور ورشي. سړی څنګه زور وري د قرض د لاس زور ورشي هیڅ شی باندې په نسب کې بدنم کمزوري په زور کې بدنم کمزوري په علم کې بدنم کمزوري په خایس کې بدنم کمزوري خو قرض لري تی وي مې اشتلاغستي او ټیم پیوړ راشي زمړ ته ته ګورو دروغ و دوک بازه منافقه ته متغلې ناس نو کله نه کله سړی د قارغه بچی ته مشاهین وای د قارغه بچی ته ممکن نه کله صفت بوله کې ول سړي حالات مجدي شي نو سړی بزله کوي چې زه مجبور نه تعالی ما جوابونه درکوم د سړي ضرورتیا ده ضرور شو د دین بر رسول زم پناه وته چې الله دین می ساته الله سبحانه وتعالى موږ ټول حفاظت کوي الله دې موږ د قرضو د دې خسونه الله موږ ساتي او په چا باندې چې قرضې د الله سبحانه وتعالى دې ختمي کی د دعای د ساتي ډیر ناشنا دعا ده اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. ما تفسوي جزء تفسير فائدة ذكر كوم ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي سوي والجبن والبخل لكن دود وټکی رسول الله یو ذکر کوي خو دې ذکر د بوزدلی یرا او بخل د یو ذکر کړو. علماء وی الجبن والبخل قرینان دا ډول مرګری دي بوزدلی او بخل دا ملګری دي ځکه چې د دوانو نه فائدہ نه غسته کی نو بوزدل سره دغه د بدن نه فائدہ نه غسته کی او د بخیل سړي د مال نه فائدہ نه غسته کی ځکه دوانه یو زیرا اوس مثال کې وځي کستا مسله ده او که سړي راځي جیزو خدای دې چې کې دې چې مسله سخت شي کسانو به ټوپک مراوړي دي او مشران ناشتي او پلانې دي والله یې رته زته ودا ګور د بدن نه څه فائدې نشته بوزدل لري بل بخیل له پیسې تذکرې دوه ټوکړه پیسې بس پیسې ما سره نشته نو بدن کې کبو خلو کې نو دته بوزدل ویل کی په مال کې چې بو خلو کې دته بخیل ویل کی او دایت ساتي سمره شاعری چې عربو کړي د پوخا او پوخانی غټ شاعران چې په دوه صفاتو به د سړی صفت ډیر زیات کو دی باندې غټ فخر کو یو چې کوم به بہادر انسانو او شجاعت په بکیو د صفت بخل کو ډیر کو دویم چې سخی انسان بو دغه صفت بخل کو ډیر کو ان د دوه صفاتونه دیو به سره تړلې شي دي بخیل بوزدلی او بوزدلی سي بخیلی ورسېدي بده کنه بخیل به لازم بوزدلی او بوزدلی به سي بخیل به یو ناشنا روایت یاد ساتي ابو هريره روایت ته السخي قريب من الله سخي انسان نږدې دی چاته الله سبحانه وتعالى الله ته نږدې دی ولې نږدې الله ته ځکه چې دی عبادت کوي په دې مال باندې دا مال لګولم عبادت ته الله په لار کې نو دی نږدې شو چاته
الله ته وقریب من الناس او خلکو ته نږدې د خلکو مخ وخت کنه هلته ځکه چې د خلکو سره منډه وي په دې مال استعمالي والبخيل بعيد من الله او بخیل او رسناک د الله نه خلري دی ځکه چې الله په دین خرچ نه کړي او که چته یو رل چاله ورکی نو بیا د ځان بي بي سي ولا جوړ کی او هغه بیا بیان کی او بس راغله جو مې جواله چرته په چاله په عمر کې قرض نه ورکه خو څوک به ورشي ډیر مينت او زاری وته کې 1500 لور کې به دا وې مرور څوک به خبره نه بس الله دې خبره به ته مو نه زما څه کار چې خبره به جلړ راغله په پلاني ازوي شراکه مې جواله 1500 نه د بخیل سره چرته د الله بلار کې پیسې لګی نه کوو لګی هغه دغه حالي وي نه د الله نه خلري شو بعيد من الناس او د خلکو نم لري د بخیل سره چا لګي ذکر الدین په مشرانو کې په سلفو کې د بعضو نه دا نقل لا وې چې بخیل ته وګورم په دې ځړې مې شي چل کی نه د بخیل مختبم نه کته د بخیل سره په سړې سي بدلېږي ګرم ګرم کیږي په یو ځکه نه څه بل ځکه ستاسو ته غوسه پیدا شي چې موږ ته نه چې د سو نه لیدو میم زرما ټوله زما یو ځکه نه څه بل ځکه نه یو ځکه نه بل ځکه بعید من الناس خلکو نم لري غم خادي سره څوک نه کوي چې غم خادي خو پس کی کنه نه د بخیل سره غم خادي پس کی اخو یا غم خادي په کار دکه څوک را پس راشي او را سره وکي غم خادي ډېر خره الله دې ول جنت ورکي او کو زمونږ د طرف نه بګي سلګي نو بیا ته پوه شو غم خادي بیا ول بل رنگ ورکي دا رواجونه نشتی په شریعت کې وي ته به جلدي سي دیندار په خپل بګي دومره رواجونه رسمونه د شریعت خلاف هغه ته نه ګوري خو دې مسله کې بدايه ده ولا سخي جاهل دې ته وکړي دی رسول صلی الله علیه وسلم جاهل سخي احب الى الله من بخيل عابد دا الله وخت دا هغه عبادت کوونکی نه چې هغه بخیل دی دا په دې ځلو لیکي په دې ځله جاهل سخي دا الله وخت دی د عابد بخیل نه دا یو تهجد او روجي او خیر پکې د سره نشته د انسانانو سره هیڅ سره مرسته منډه هیڅوم نشته دا څومره ناشنا روایت امام ابن مفلح رحمه الله وی ناشنا خبره کړې وی عجبا للبخيل دی بخیل ته چې زو ګورم دې په تعجب کې پریوزم وری وی دا بخیل یریږي د غریبینا بخیل چې را بخل کې د صدر سره کوي د غریبۍ د لاسه خو غریب دی دا اوس تعجب په کار دی یو سړی یریږي د غریبۍ نه او واقع به څه کې دی غریبۍ کې لکه یو سړی غریب نشم پیسې جمع کوي غریب نشم ریالونه جمع کوي غریب نشم چا سره خېګړه نه کوي او په خپل غریب دی د اسخا پسخه جامي په بدهل خوراک نه کوي ډاکټر لنیس نو د سنه چې تختیدو باغی کې پروت ته وقمقل ته پته نشته چې غریب وي زه مالدار شي ته مالدار ما ورځ یو کس ولیدو خمالدار او ډیره سخته مزدوري کوي مشر سړیو د بتی په بازار کې موریدو ما سکه الته ولاړو د دې ګوتی نه سپټی ته وکړو هو هغه پټی دي ته وکړو د بجلی نه چې تارون نه چتا وای مدارس کړي چې دې شمه چې ته وکړ وې دا خوښ شوی ده نه دا غینه د ویني په دې لاس باندې کتر روانه وي موته مې دې شي کارو کچې دا زخم دا پر هر کې دې خراب شي دا ورته به مسله غټه کی نو دې نشته ډاکټر له ور شو یا د غشتور ته ور شو دې باندې بدل دوايي ولګي ک ګندلو ته ضرورت راشي او ټک دوه بتی وباسي خو چې راګوته لري خراب نشي دا ګوته دی نو مزدوري بو کې ګوته نه به مزدوري نشي ما ته نه مخکم دي خراب شي ما دې پټي ته وکړي وخه شي مزه به ګرځم مزه کوه هم دغه کس یو ورځ په مجلس کې نه سو منګ بلانیږي کې زمکی دی او دي شي او دغه خلک نه شي نه مزه ته مزه په دغه زمکو سکه په دغه تسکه بلوز ماري دلی ولاړوي او ګوتې نه د بجلی پټي ته وکړو دا غینه ویني وې دي ته زه جیداد والے ما دسی جیداد کما سری زې سین ته گزارم دغه چې ماته دې څه پیدا نشته د دې چې خبرې کوم د حقیقت ته که څوک په دې خپکیږي چې بخپکی دې څه خلک ډیر دي کپڑے پیزار خوشبو
په صابون په دې کې هم بخل کې پاتې لغټي خبره ډوډۍ کې بخل لکه مثال کې زه به تفصیل کوم خیر دی او کچا کې دا صفت ان شاء الله مونږ کې به دا صفت نه دلته څومره نه چې کچا کې لري دي کې ځان دا یو نیم کسوي چې د زمانه چا د خبر کړي دی چې څنګه دا خبرې کوي نه چې چا ما ته چا شکایت نه دی کړي خو که بچا کې ځان دی لري دا یو نیم کس کوي ډېر کې اوسېږي ډنډیوالانو سره لړ شي ځان له روټي راوړي د روټي په پترخ کې یې سینولې پټ پټ وکړس کمرې ته ورننه وشي دا غټ بخیل دی او زما په نظر کې زم چې الته رسول صلی حدیث کې چې بعید من الناس د خلکو نه خلري زما په نظر کې دا ډېر سپک انسان دی یو روټي بر پټ کمرې ته ورننه ځان بدن نو څوک انسان رانه شي چې ما سره دونو نه ونه خوري دی به مالدار ختن خابه خطاقت به خو صرف چې څوک د سره کینی د خبره به بدل کی ولې د پلانې ما سره کیناس ولې د ما سره ډوډۍ خوري ولې د چل کې ولې د چل کې دا څومره سپک کار دی سوي راوړي ځان له ډیریت او د کټ سره تلاندې پراته څوک نه هغه ټیم کې بیا به ورځيو خوراک کوي زه ورځيو ډیریت ورغله ومه یو مرګري خواله هغه مرګري اوس نشته که اوس په درس کې نه او مخه تعجب کې پروته خاندلی به وي زه دا غسر نه شومنو داغه انډیوالانو نه شنو یو کس به کېږي د بهر نه چې ته بازار ته تلو مالټي راوړي ځان سره نو چې څنګه مالټي راوړي راځنه نو وته دا قصه لکه زه دا ورېدلی خبره ته نه کوم امریکا مالې دي مالټي څنګه هله کوي دا مې راوړي ارزاني مالټي دي چې شروع کړو دا ټول کسان ناسي زمنا سما سره دوه کسان نورم ته او غپلانو له ورنه کوي څنګه کبلی کمرې والا وو یا باندې وری جدا دغه د بخیل ځامن وي ورنه کوي خدای د بخیل ځامن ته شي نو بیا په دغه ځکه دا تقسیم کړي او ماره دومره خندار غلي و او دومره غسر علم راغلی و چې هغه زما په مخ کې تقسیم کړي یو ته یو مالټستا شو بل ته استادان سره کې زما نمبر هغه ما ته مو یو ته واله زما نه بګي وړي زما خو کې جبل الله ځکه ته یو ته واله دا به فلسطین کولی دي ناغه یو ته وی چې د پلانې نشتی دغه کټ ته دي سر ته وته کېدا وې د وختي خړلې دا کوملګری چې زه بوله ما زمو سکارو ناغه سر دي ټیټ نیولې چې زره وته ما ته وځي مزه دي حالاتونه خبرې د اول پر نه شي چې زه یعنی زه ناشنا وم زه خبرې نه لري قصونه دا دلته چې کوم حالات دي غالبا خلکو ما ده پته الله سبحانه وتعالى داسې حالاتونه موږ ساتي او دې پیسو دې مزدوري دې مسافرۍ وسکه سړي بګی دا حال ما خبره دې پوری کوله چې امام ابن المفلح رحمه الله وی چې دا بخیل ډیر عجیب انسان دی ولې د غریبۍ نه تختیدو په غریبۍ کې واقع شي به درس په اخره کې یو څو اسباب او آثار هغه به ذکر کو چې وسړی بخیل شي نه په د باندې څه آثار راځي یعنی څه نتیجه ده اولنې سوچ او غم بخیل سړی همیشه په سوچ کې دا خبره غلطه کې صحیح ده همیشه په سوچ کې لکه اوس د پیسې ځان سره خو دي دې میاشتې جمع کړې بلې میاشتې سبا له چې شمارل سلې له بګي کوم نو اوس د ټول سوچ او فکر او د شپې او پروان او ملګرو چې داسې چته به تری ګوره منګه کانو خوړې کله و خوړې شي چل شي ټول اور سوچ او فکر نه کې پیسې ته به یوځي کې زیاتې ولګي خزي ولګولې بچو ولګولې هغه به ځان له فکر او سوچ ما یو بخیل ورځ هسپتال ته وړم ما وړو کسو خو بخیل سره بیمار شونو د درد راسه سمې چې وله مې لکه چې چیزو هسپتال نه زه خکېګم د درد به مرزي کې بخیل سره بازارم خرچ نه نو دور وته ما وې مې لکه راځه ک خرچې سم سره زب خرچو کوم ته راځي چیزو ځکه چې درد زنی شم لیدې نو ته به څومره تکلیف خیر په زور دغه سره مې هسپتال ته ورسو ډاکټر وته ډریپ اوستنه ودا شي نو ولګول چې مې د پیسو ورکولو ټیم راغی سړی کلک شو چې نه پیسې به زور کو لکه مې زه ورکو وینه دا بده خبره زه ورکوم بس په مشکل سره بټوره وېستو ډېر په سخته احمد اوس پته چې دې سړی باندې ستيري درې ورځې بیا چې دغه کسر زميله او شی نو طبيعت به خراب
لکه ما هغه تکلیف درته وشو دغه دړ که څنګه چې بیا دې ډاکټر له بوځو هغه سوچ کوو چې شته دي شته دي زه تباه کړی اوس ته بیا ما ډاکټر له بوځي 3 ورځې په غم کې چې زه ورسره ملاوېدم ګپ شپ یې نه لګاو دغه شان به غلی ناست ولې ته غلی ناست و دغه پیسو په سوچ کې دا کمې چې لګېدلي په هسپتال کې نو یو نتیجه دا ده. دویمه نتیجه دا ده دشمنی د بخل له لاسه جوړېږي دشمنی او باید ما تفصیل مخکې وکړو چې رسول صلی الله علیه وسلم د لاسه به وینې تویي. درېمه نتیجه دا ده خلک همیشه د دې سړي بدي بیانوي. چېرته تاسو چې د اورېدلي په مجلس او بیټک کې چې د پلانې بخیل ډېر ښه سړی خو چې کینې پلانې مړه درکوه درته ګورم ولې بخیل دی وایي نه د چا سره مرسته کوي نه د چا په کار راځي. دغه شان 5م نقصان پکې دا دی چې کوم نعمتونه ور الله ورکړي د هغې خون هم ونه سکي بل ته خو یې نه سکي بل له خو یې نه ورکوي خو په خپله هم نشي سکلی ځکه په خپله یې سکلی موږ چې په خپله مزې کوي خو په خپله هم مزې نه کوي. دغه شان 6مه نتیجه دا راوځي چې غټ اجر او جنت ګټل له هغې نه دی محروم شي. ولې ځکه چې اجر ګټلی کېږي په دې چې دی خرچه وکړي د الله په دین کې او خرچه دی نه کوي. دغه شان د عذاب مستحق شي کله نه کله چې فرض کارونه دې پاتې شي واجب کارونه د بخل له لاسه پاتې شي د عذاب مستحق شي. ښه د څه د لاسه په انسان کې بخل لازي نو د هغې یو غټ سبب دی د دنیا سره محبت. کوم سړی چې په دنیا ډېر مینې ټول مینه کوي دنیا سره خو بعض د دنیا سره ډېر محبت کوي او د دنیا هر څه ګڼي نو دا سړی بخیلي ځکه چې د سوچ ټول دنیا او مال او مزدوري او دغه ده نه دی به چېرته خرچه ونه کړي. دویم بخل په سړي کې د جهل د لاسه هم راځي چې یو سړی جاهلي او دا پته ورته نشته چې شریعت موږ د دې بخل نه منع کړي یو جاهل دی یو به بخل کې واقع دی. دریم سبب په الله باندې مضبوط یقین نه کېده. د بخیل سړي په الله باندې ګوره مضبوط یقین نه ځکه خو بخل کوي که نه ځکه خو دی دا پیسې جمع کوي الذي جمع مالا وعدده الله وی مالونه جمع کوي او صرف شماري روالي څوک بالغ کېږدي څوک د قانون لاندې دي څوک دیوال به سوړي دي څوک په دغه کېږدي په بینک کې صرف روالي شماري کش 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 پوره دي بیا ته هغه تسمته وکړي یحسب ان ماله اخلده ګمان دی چې دا مال ما ساتي او که دا مال وي نو زه به بس ژوند تېروم. دا اوس ګوره په الله باندې یقین نشته که ساتل خو الله کې مال به تاسو وساتي او ډېر غریبانان دي چې هغه ښکلی ژوند تېروي د مالدارو نه او ډېر مالدار دي چې هغه غریبان د لوږې نه مړه شو. نو د بخیل انسان په الله باندې یقین صحیح هغه کمزوری. دغه شان یو سبب د بخل دام دی په کومه معاشره کې چې سړی اوسېږي او هغه بخیلی نو بیا دا سړی په خپله صحیح بخیلی. لکه اوس یو سړي مشرانی او هغه مشران صحیح بخیلانی دی به صحیح دی به هم بخیل څنګه چې مشرانی دغه شان کشرانی او ته چې څه کوې ستا بچي تعیني زمونږ پلار وایي جمع کوي زه خو به هغو ته معلومي که نه بیا همدغه ځای کې هغه جمع کوي او چې کله تا ویني چې زمونږ پلار په جومات خرچه وکړه په مدرسې وکړه په یتیمانانو وکړه په کونډې وکړه په مجاهدینو وکړه په موږ باندې خرچه کوي ښه کپړې زمونږ پلار استعمالوي ښه خوراک خوري اسراف نه کوي د حد نه نه تېري ستا د اولاد به هم دقه شی ځکه تا ول تربیت ورکړو دا مې یو تربیت دی او که تاسو ته یاد ما چې کله دا مسله بیانوله د بچو تربیت کول پای کې ما یو دا ووی یو هغه تربیت دی چې بغیر د وینا نه کېږي لکه ژبې استعمالولو ته پکې ضرورت نشته او هغه دا تربیت دی سته چې څه کوې دا ستا د بچو تربیت دی. نو کله کله دې د لاسه هم په سړي کې بخل پیدا شي چې مشران څنګه کشران هم هغه شه. نو درس په اخره کې زموږ ټولو ته دا نصیحت دی چې د ځان نه د بخل دا صفت انشاءالله په موږ کې به او کوم ملګري چې دلته ناست دي او بیا څوک چې زموږ دا بیان اوري انشاءالله به وکړي به د بخل صفت نه وي دا به زموږ ښه ګمان وي په دې ملګرو باندې او که په چا کې د ځان نه لرې کړي. ځکه یو شاعر وایي اذا جادت الدنیا علیک فجد بها وی دنیا چې د باندې را کولاو شي نو تیم کولاو که به د خلکو باندې على الناس طرا انها تتقلب په تعدی کې په انسانانو باندې هم ته داسې ونوله الله یې په تا رانولي که نه ته یې په انسانانو ونوله انها تتقلب د ورځې ګوره بدلېږي سبا به سره بیا نه
فلا الجود يفنيها اذا هي اقبلت وی چې الله چاله دنیا ورکی کنه وی په لګولو نه ختميږي چې الله ورکی کنه په لګولو نه ختميږي ولا البخل يبقيها اذا هي تذهب او چې الله نه ورکی نو په بخل باندې نه ساتل کیږي څومره خوري خبره کړي چې الله ورکی په لګولو نه ختمي او چې الله نه ورکی ته ډیره جمع کی او ډیر وس کوی چې نه دیسو زبدیسو کوم زبدغه کوم خو پاتې کیږي نه دا به لازم شي حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی د ابو هريره روایت ته ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان هر سحر دو ملائک د اسمان نه راکوزي هر سحر فيقول احدهما يوداوي اللهم اعط منفقا خلفا یا الله څوک چې خرچه کوي د غیبه بدله کوي ډیر سور کی د دې یو دعا ده ابل سوی اللهم اعط ممسكا تلفا یا الله څوک چې نه لګي د مال ولا خطبه او برباد کی متفق علیه حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دغه شان یو حدیث کې راځي د ابو هريره روایت ته او په صحیح بخاری صحیح مسلم کې شتی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله وی حدیث قدسی دی انفق يا ابن ادم ينفق عليك د ادم بچي مال لګوا موږ بدلم نعمتونه ډیر درکو د ادم بچي لګوي موږ بدل درکو دا خدای الله سبحانه وتعالى خبره او د الله په خبره کې شک دا نشته رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی دا ولست بباخل زه بخیل نه ما یو روایت کوي ثم لا تجدوني بخيلا او دا هغه وخت رسول الله دا خبر وکړه جبیر بن مطعم وی چې موږ د رسول الله سره روانو د حنین نه واپس غزوه حنین هغه جنگ چې وشو نو پای کې غنیمت ډیر ملو شو رسول الله واپس روانو نو دا باندې چې اندرالو او یا رسول الله موږ لراکو باندې چې اکثر دي چې دا وی بدوانه ویله طریقه نه ورزيله خبرو حتى اضطروه الى سموره دمر را جمع شو پر رسول الله باندې چې رسول الله ته راځي تنگ کو نو رسول الله د کیکر په ونه پوری شي وان خلاو فخطفت رداءه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صادر د دې ونه کې وان خاطو فوقف النبي صلی الله علیه وسلم رسول الله مدرد فقال اعطوني رداء زمانه کمی صادر ما لراکه زمانه صادر ما لراکه فلو كان لي عدد هذه العظا نعما لقسمته بينكم دا څومره ونی چي دي او دا څه د کیکر دا ونی کعامي ونی تاسو تخکاری د دې په اندازه باندې ما سره نعمتونه یو ساروي او مالونه وی والله چې ټول به تاسو له درکم ثم لا تجدوني بخيلا خو ما به د بخیل ونه بو مې بخیل نه یعنی رسول الله هغه ته گزاره در کومه او دا چې لیټ کومه دې لپاره نه لیټ کوم چې زه بخیل نه ما دا ټول په تاسو کې تقسیموم خو دومره دې صبر وکړي رسول صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابو بکر ته وي اسماء بنت ابو بکر دا د رسول صلی الله علیه وسلم سره خینه ده د عائشه خور ده وي ما ته رسول صلی الله علیه وسلم وی چې لا توکی فیوکا علیک وی غوټه مور کو غره الله به باندې د نعمتونو بند کی غوټه مور کو الله به نعمتونو بند کی د غوکولو کی غره څوک چې غوټي ور کوي الله م غوټه ور کی د نعمتونو ده بیا د رسول صلی الله علیه وسلم انفقي او انفحي او انضحي ولا تحصي فيحصي الله عليك شماروي مګور الله به مشماري دایره سره خرچنه کې ذکر چې چرته کوي هم سم شماري او الله په لار کې پیسې لګي سره شماري دومره الله به مشماري ګور ولا توعي فيوعي الله عليك اشاره مګور الله به باندې به اشاره کوي دا څومره ناشنا نصیحت چې رسول صلی الله علیه وسلم کړي او درس ختموم په اخره کې صرف د فائدې لپاره دا واقع ذکر کوم ماته اوس بیان کړم دا هم د ریاض صالحین په درسونو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی روانو په صحرا کې فسمع صوتا في سحابه نو په وریځو کې یو आवाज واوریدو اسق حدیقه فلان لارشه او د پلاني هغه پټې چې دا خړو بکو بالته بوزه
فتنحى ذلك السحاب نو دا وریځ ته د کس وریځ ته کتو دا وریځ روانه شو فافرغ ماءه في حره نو دا وریځ لاړه په توره کاړجنه ځمکه وه لکه تاسو دې کې د مکې مدینې ځمکه څنګه دغه شان توره کاړجنه ځمکه ده او دا وریځ په لپاس رااله فافرغ ماء الته اوبه ورواړولې اوس په دې کاړجنه ځمکه کې اوبه باران الته ورېد فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله نو نالی جوړی شوی کنالت نو په دې نالو باندې د اوبه چرالي نه ټولي اوبه په یو نالې کې بیا ورلې او رواني د اوبه د سړې په سیم شاته روانو چې راوځ ورېدل و چې کله دې ورغه فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته یو سړی ولاړ کوداله وسره ده په خپل پټی کې د اوبه راړې دی خو وته وی پلاني استاسوم ده هغه ته پلاني خپل نیمه وته وی اقنی موته هغه د جبوریزو کې ورېدل او ته ښا نو ایمان د نوم سره تپوس کې وی ما आवाज وریدو په وریز کې چې دی وریز ته حکم شو چې لاړه شه او د پلانیز مکه له وبور کا ستاره نوم ویل شي فما تصنع فيها تسکر کې هغه ته وی اما اذا قلت هذا چې دومره د خبره پته لګیدلې نو بیا غوور زما دا کار دی اتصدق بثلثه یویسه زدا پټه بدري وشو کی تقسیمو یویسه د چا ده د الله واكل انا وعيالي ثلثا یویسه زما د بچو ده وارد فيها ثلثا او په دی یویسه باندې بیا په دې پټي باندې خرچ کوم درې سي یو د الله یو د بچو زما ده یو د پټي لپاره ذکر الله سبحانه وتعالى د مهرباني ته وګوره چې دا وریز په دې تور او کاړجن زمګه کې روانه شو دا غزمه کې وبو ورکړه د حدیث امام مسلم رحم الله راوړ نو کله چې تاسو د ځان د بخل د صفت لري کې او د الله په لار کې خرچه کوي الله سبحانه وتعالى به مستاسو په مالونو کې او په علم کې په بچو کې په عمل کې په هر څه کې الله برکت واچي الله سبحانه وتعالى موږ توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالى دې موږ د بخل د صفت نه ساتي او الله سبحانه وتعالى موږ کې د سخاوت د صفت پیدا کړي الله سبحانه وتعالى موږ توفیق راکړي چې موږ خپل مالونه الله په دین ولګو په خپل بچوي ولګو په خپل خزوي ولګو په خپل ځاني ولګو په محتاجانو په غریبانو په فقیرانو ولګو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين